کوشش د دې خبره وکړه چې ته د کوم لفظ په معنا باندې نه پوهیږي چې تا سره د لغت یو کتاب پروت وي په خوا کې مثلا منجد دی او دارنګه مصباح اللغات دی المعجم الوسيط دی دا د عربی د لغاتو چې دا کم آسان کتابونه دي نور خو غټ غټ کتابونه شته کنه لسان العرب کې خلق لغات ګوري تاج العروس کې ګوري خدا چې کم طالب علم د پاره ممکن دي دا کتاب د تا سره وي ته کوشش د دې خبره کوه چې ته د لغت معنا په دغه کتاب کې ولټې خود دغه کتابونو د مطالعې لږه طریقه زده کول غواړي په خپل کلاس کې د خپل استاد نه غو طریقه زده کوي چې منجد خلق په څه طریقه مطالعه کوي مصباح اللغات په څه طریقه مطالعه کوي اوس د پښتو والا منجدم شته ما سره پښتو والا منجدم پروت کې بالکل د لفظ په پښتو کې معنا کړي په دغه کتابونو کې تاسو دام خې چې د یو لفظ ګوره کله کله ډېری معنی وي نو ته هغه د کتاب عبارت ته ګوري چې د دې لفظ خدا معنا مشته دا معنا مشته دلته کومه معنا پکار ده په دغه کتابونو کې تاسو ته دا خبره هم خایي چې کله یو فعل راواخلی نو تاغه سره کوم مفعول ذکر کړو ته پوهه شې دا فعل متعدی دی چې مفعول وسره نو ذکر کړه ته پوهه شې دا فعل لازم دی نو د فعل لازم یو شان ترجمه دی متعدی بل شان ترجمه دی فرق ته وګوري په دغه کتابونو کې ورسره دا هم لیکلي چې دا فعل دی مثلا کچرته د دې سره مفعول ډایرک ذکر شي نو به یو معنی خو کله د فعل سره لام ذکر شي لام نو بیا معنا داسي کیږي چې علا ذکر شي بیا معنا داسي کیږي چې با ذکر شي په خوا کې نو بیا معنا بدلیږي را بدلیږي لکه مثال په تور باندې فالعدل کې چې تاسو ته استاد ویلو چې د عدل په صله کې چې بین لفظ راشي نو بیا دا معنا دا او چې من راشي نو بیا دا معنا دا چې عن ور سره ذکر شي بیا دا معنا نو دا د لغت کتاب چې تاسو کله ګوري الته تاسو سوچ کوئ خیال کوئ وته الته به کله لیکلی هو د هو معنا دا ده چې د مفعول به ولا بغیر د حرف جر نه ذکر شي نو بیا ترجمه دا کله به لیکلی له کله به لیکلی به د دې له او د به مطلب دا وی چې د دې فعل سره جرست لام استعمال شوی نو د دې فعل معنا بدلیږي د دې فعل سره چې علا ذکر شوی وي بیا معنا داسي کیږي چې او فی ذکر شوی وي بیا معنا داسي کیږي معنی بدلیږي را بدلی نو دغه کتاب چې په منجد کې یا په مصباح اللغات کې ته یو لفظ را پیدا کې نو را پیدا کې به څنګه دغه لفظ را پیدا کولو طریقه مثلا لفظ وضع لمعنى وضع یو لفظ ده کنه دا وضع لفظ به په منجد کې کوم ځای کې ګوري ښکاری چې ښکار کوي نو د څه خونه کوي کنه چې خالد ښکار غلنده او شیزونه راولي او داسې پارځه کې ګرځي او بس د سپن په چوک کې ښکار ګوري او په بل ځای کې ګوري او په بل ځای د هر قسم مرغۍ او د هر قسم حیوان زناور د ښکار کولو خپل ځایونه وي نو که ښکاری دا غواړي چې زه خادمۍ نیسم نو د خادمۍ دپاره لل مې ته ځي او که غواړي چې زه زناور نیسم نو د زناور دپاره ځنګل ته ځي او که غواړي چې پلانې قسم مرغۍ نیسم نو هغه بیا په پلاني قسم ځای کې میلاویږي ښکاری د ښکار دپاره خپل ځایونه پیژني چې د دې شي ښکار به په پلاني ځای کې کې د دې شي ښکار به په پلاني ځای کې کې دې ته مزوان وایي مزوان ځایونه د ګمان چې ستا ګمان دا دی چې دا شی په پلاني ځای کې میلاوي په بازار کې چې ته یو شی اخلي نو ته به د هغه څیز دپاره دکانونه پیژنې چې په کوم قسم دکان کې دا شی میلاوي یو شی به داسې وي چې هغه په عام دکان کې نه میلاویږي ته به پسې هغه دکان ته ځې کوم دکان کې چې د موبایل سامانونه خرڅېږي بل شی به داسې وي چې هغه به د سبزۍ په دکان کې نه میلاویږي د دې دپاره به ته هغه دکان ته ځې چې په کوم دکان کې د بجلۍ سامانونه خرڅېږي او د بجلۍ والا دکاندار له چې ورشې نو هلته ته د ټماټرو تپوس نه کې ځکه چې د ټماټرو خپل دکان دی نو دقه شانت خبره دا چې تاسو چې یو لفظ ګورئ په لغت کتاب کې نو د هغې د ښکار کولو ځایونه وپېژنئ چې دا لفظ زه په منجد کې چې پیدا کوم نو کوم باب به راوړو
نو هغه څنګه طریقه د استاد نه یاد کاو بیا خو چې تاغه کتاب بار بار ګوري په خپل به کې سړی ماهر کیږي